هغه تمایل اول د تاغه کارونه خیم چا بنکي کویدن بنکي ګوډ بنکي نخ بنکي نکریزي بنکي اورا بنکي جنج بنکي پالنګ بنکي د واده شادي په زنانو نکي د جنج اعلان به د مسجد په سپیکر نکي او چې وست نکي ولیمه بم نور کی هغه ما تر سه قتل زما د اگریوان دی لکه چې روغ نه دی خو ما ولی وی قسم په خدای که دا خبره می کور وکړي زما کور والا خوري رسرتی زده وی ډایرک به د اگریوان تر دنګي د اگریوان برانه وشلي ارض بمشيتي وخلق الخلائق بإرادته وفي السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار إقابه والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والميراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية أما بعد فأعوذ فرماشو او پوخه ولی طواف کو مکه مکرمه فتح شو داړو بني طواف نو پوخه طواف کو د مکی مشرکان ولاړو سرداران ولاړو چې خلکو تخکاری چې امام الانبیاء سید الانبیاء د بیت الله شریف طواف کوي نو پوخه طواف کو او امسا ور سره داسې چوکا یو بوت به اشاره کوله جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او بوت برا پریوتو ماته دبا 300 بوتان مات شو او د پیغمبر اسلام طواف هم برابر شو پیغمبر اسلام د اوخین راکوش شو د بیت الله شریف دروازه صحابه کرامو کولاو کړه پیغمبر اسلام چې بیت الله شریف ته ورننه وته او وی قتل بیت الله شریف کې د مشرکانو دو بوتان جوړ کړیو یو د ابراهیم علی السلام په نوم باندې بل د اسماعیل علی السلام په نوم باندې او داسې کسوړی ورته ځوړندې کړی پاغي کې غشي پراتو او دا غشي څه د پاره دیزه کې به نجومی ناستو بار په مطاف کې به جواری کېدا په بیت الله شریف کې به دن نجومی پالونه قتل او خلق له به تاثر دا ورکو نعوذ بالله من ذلک چې دیزه کې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام به خلق له پالونه قتل نو هغه کسوړی کې بدري قسم غشیو یو هغه چې به خالیو پاغي بسم نو او په بازو غشي لیکلو افعل دا کارو کا په بازو لیکلو لا تفعل دا کار مکوه نو چې کله به غشي روچت کو یو سړی به شام تتر تجارت د پاره یمن ته به تجارت د پاره دا تجارت کم کو نه کم شام تلاړ شم کلاړ نشم دا رشتو کم کو نه کم نو په دغه وخت کې نجومی له باورلې پیسې به ورکړي و ير ما ته وای چې زمات لو کې خیر دی کنت لو کې خیر دی چې هغه با کسوړې وړه کوله غشي برابر کې چې خالی به وي پتهونه لګي دور بیا ګورم او چې رو به ته افعل دا کارو کا وې ز خیر دی پکې لا تفعل دا کار مکوا نو مزه خیر پکې نشته پیغمبر اسلام چې بیت الله شریف ته ورننه وته هغه شی مات کړو بار را گزار کړل بوتان مات کړو بار را گزار کړل به چې بیت الله شریف دی دیوالونو تو قتل د مشرکانو د بیت الله شریف په دی دیوالونو عجیب لیکل کړو نو پیغمبر اسلام فرمایل د زمزم وبر وړي د زمزم په وبو باندې بیت الله شریف له غسل ورکړو دیوالونو مکمل صفا کړو او به یو ستند باقاعده روایتو کې دا غستنی ذکر راغلی ایته مخامخ پیغمبر اسلام مدرید او 2 رکعات نفل وکړل او به دعا وکړه امام سے دا خادم ته وی دا د نفل مکمل امر کدا د پیغمبر اسلام ادا دا پوه شو چې دا خو معمولی سړی نه دی دروازه ورته کولاو کړ امام صاحب دن نه لاړ چې استنی ته مخامخ خضر د نفل شروع کړي خادم په आवाज کوي حضرت نفل مختصر وکړه امام صاحب چودري د قرآن باندې پیدا د فقه مدون دي په لکونو مسائل استنباط د قرآن نه کړی نو امام صاحب چې مون شروع کو سورته فاتحه ولست والف لام میم نه قرآن شروع سورتونه ختمې دل سپاری ختمې دي رکعات نه پوره کېد
یو دوا درې شپږ اته لس دولس شپاړس اتلس شل دوی شپږ شتیس یو کم دیر پورا دیر سپاره قرآن په یو رکعت کې ولست او دویم رکعت مختصر وک او به چې قاعده وکړو سلام یو ګرځاو دعا جیب کې لاس اوچت کې یا الله زستا عاجز فقیر کمزور بندا الله زستا د بندګیو د عبادت حق نشم ادا کولی خادم ورته نږدې شوی حضرت ماویل چې مختصر منځو کتا سو یو رکعت کې پورا قرآن شریف ختم امام سے ورته مخ راواړو وزړه مې یخ نشو تارا تویل چې مختصر وکړو مختصر مې وک ماویل چې په دې دویم رکعت کې بم یو قرآن شریف ختم کړ اوس موږ ځان سره سوچو موږ له موږ مزه راکې تلاوت مزه راکې موږ خو چې رکعت وګورو چې موږ تنګیږو دا ځکه چې موږ په قرآن باندې پیګو نه موږ مزه نه راکې تلاوت مزه نه راکې په دې رمضان کې دا تراو کې چې ختم کیږي تاسو ورته ګورئ زمونږ د ځوانان په لومبي رکعت کې په سبیل باندې نه ناس د کلی سپینګری مشران مخ کې صف کې ولاړ او ځوانان ټول په سبیل ناس او څنګه اختر لدی جامې جوړې کړی او ساده ک کاټن او کم درځي لدی ور کړی او سپلې دی جوړې کړی سیدارې ک تیارې 400 کې کسر ډېرو کې او سوې چې میاشت سودا څه خو دې ورېدلې نه دي موږ نن یو چاټې روح حفظس کې موږ تراوی نه شو کولې دې پلار را ته ختم شروع کړ تدبیر ختم لراغلی او چې دلته قاری سی ابو الله اکبر او دوی را منډه کړ نو یو رکعت منډه کې راړو دویم پناست کې دا زمونږ تراوی دی او دام ختمونه دي دا تاسو ګورئ دا د هر محلي د مسجد هم دا داستان دی او دیم چې کور ته لاړې نو کور والا ورله چې پخې کړپ کړپ کې چاته د پوس مې دا ټول جنتیان دي دا د جهنم نه آزاد خلق دي فوالذي نفسي بيدي ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه زما د قسمی په غزاد د چا قبضه کې زما ساده طالب العلم د کور نه روان شي مسجد ترازی مدرسې ته د قران د زده کړې د پر را روان دي او دې د واړه واړه قدمونه لي د ته په هر قدم باندې د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملاوي دې معصومان خو نابالغ دي معصوم بی ګناه بی خطا غیر مکلف عمل نامه د سره شتنه دا اجر او ثواب کم زی لیکل کیږي کم مور پلار چې خپل بچي مسجد مدرسې تر لېږي دا د مور پلار په عمل نامه کې لیکل کیږي وبنا له بكل قدم مدینه فی الجنه په یو قدم ور جنت کې پورا خار جوړیږي ويمشون على الارض والارض تستغفر له په دې اسمه رواني د ازمکه ورته هر قدم سره عجیب دعا کوي الله دې توبخي الله دې ستا مور پلارو بخي الله دې ستا استادانو بخي دا ورته د ازمکه دعا کوي وان الملائکه لتزو اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع روزانه د رحمت فرشتي راځي او دې طالب علمانو تخپل وزر غوړي د رحمت د الله ری کوشي سمره مبارکي د دې مدرسې په برکت او د دې عالم په برکت دا لاري کوسی روزانه تاسو ته دعا کوي تاسو بچو ته دعا کوي د مدرسې استادانو ته دعا کوي روزانه د رحمت فرشتي راځي او په دې خړو لارو کوسو کې خپل د رحمت وزر غوړي تاسو کلی نه روزانه شیطانان تختی وان الحيتان تستغفر له في جوف الماء په وبو کې کبان دي ماشومان ته دعاګانې کوي ځکه دوی سره د قران د زده کړې نسبت دی وشهدت الملائکه بانه متقاء الله من النار اسمانونو کې فرشتي گوي ور کوي دا جنتیان دي دا د جهنم نه آزاد خلق دي د خپل بچو نه به جنتیان جوړو د خپل بچو نه به طالب علمان جوړو د خپل بچو نه به د قران حافظان جوړو خپل بچو کې به علما کرام پیدا کو علما او مدارس سره بکلک ربط تعلق ساتو زما محترم او قران زموږ تاسو د هدایت د پر الله نازل کړي کتاب دی ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران به موږ تاسو الله ترسي دا بم جنت ترسي دا بم منزل مقصود ترسي هادي نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر هادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین ډیر خلق د دې قران په وجه الله اوچت کی عزتونه ورکی خوشاله ورکی کامیابی ورکی او ډیر خلق د دې قران په وجه باندې الله ذلیل کی رسوایی کی شرمنده کی ناکامی کی زما محترم کوم خلق چې د قران حق ادا کوي دنیا آخرت کې به عزتونه ملاوي حق نه ادا کوي
دنیا آخرت کې با ذلیل کیږي، با رسوا کیږي، با شرمنده کیږي. با د قران په منګو تاسو باندې حق شدي. زما محترم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی سے نور الله مرقده ډیر لوی عالم تیر شوی دی او تقریبا 50 د پاس زر کتابونه لیکلي. هر کتاب د علم سمندر دی. هغه لیکلي په هر مسلمان نارینا زنانا عاقل بالغ باندې د قران شریف درې غټ حقونه دي. که په دې درې حقونو کې بد باندې یوم پاتې شو د په قران باندې د کامل ایمان داو نشي کولی. ایمان ناقص دی، نیمګړی. پاغي کې لومبني حق د قران په منګ او تاسو باندې څنګه چې د ماشومان په ناظره قران ختم ک دا سي منګ او تاسو قران په ناظره باندې وایو دا د قران شریف لومبني حق دی. زمونږ په دې معاشره کې اوسم ډیر خلک شته، د کور مشران، د کلی مشران، د جرګې مشران، د علاقې مشران، تکړه خلک، او خيار خلک، او چې د پوسټو کې قران دی ویلي یره ججبه ملواړه د په قران باندې نه راوړي. دا عذر به الله قبول کړي د قیامت پر ورځ. جب کومنګ الله قران لرا کړی، سترګي الله قران لرا کړی. ومن اراد عن ذکری فان له معیشة ضنکا. الله فرمای د دې قران نه چا مخ واړو زندگی به لند او تنگ کم، پریشان به کم. ونحشره يوم القيامه اعمى. قبر نرا پاسی ورون برا پاسی. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. یا الله زما خو سترګي وي، زما خو نظر لګید. الله زه دې ورون ولې را پاسول؟ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قران می در لګیلو دا سترګي ما قران له در کړی. په دې سترګو دې قران ته نه قتل، زکه می په دې سترګو باندې ورون را پاسول. دا د قران شریف لومبني حق دی. مونږ تاسو ته ګنام نه ښکاري. او میدان محشر کې الله به موجودي، فرشتي به موجودي، پیغمبران به موجودي، او دا قران به مخې ته ولاړی، شفاعت به کی، جګړه به کی. جګړه باندې شوی دا منګ بسنګ وې زما جبل وړل. اردو مز دکړه، پښتو مز دکړه، سیندی مز دکړه، بلوچی مز دکړه، ډاکټري انجینری مز دکړه، لواری مز دکړه، ترکانی مز دکړه، درزی توب مز دکړه، مصری توب مز دکړه، دکانداری مز دکړه، زمینداری مز دکړه، تجارت مز دکړه، او یو قران تم جبل وړل. دا عذر خو بم چرته الله قبول نکي. دا د قران په مونږ تاسو لومبني حق دی. څنګه چې د ماشومان په ناظره قران ختم ک چام قران نه دی ویلي. په خپل ځان باندې رحم وکړو، په خپل بچو باندې رحم وکړو، په خپل زنانو باندې رحم وکړو. او چام نه دی ویلي الف با تا قاعده شروع کو. شرمی ګنا دا شرم نه دی، د عزت دی. مونږ شرمی ګو چې عمر می زیات ته زب الف با تا قاعده څنګه شروع کو. د الف با تا قاعده شروع کا ک بدی قاعده کې پدیړم بنې صفه کې پدیړم بنې کرخه کې در لمرګ رالی دړندو په سب کې بنو درګي د قران والا سب کې به ولاړ. او زما محترم به په دې دور کې دا مدارس، دا علما، د قران بهترین قاریان، او په دې دور کې یو کس قران نه دی ویلی د سراړو غم نشته دی به الله ته کوم عذر پیش کړي. ما قران ولې نه دی ویلی؟ زما محترم قران او یو په ناظره باندې. او اوس کو ابل او زوزه ته مونږ تلو د نوخار طرف ته. نو ال داغه مولوی صاحب راته خبر وکړه، وې دلته موږ د ماشومانو کلاسونه هم چلو، بلا کلاسونه د ناظری د حفظ، او یو کلاسم یو 2 غنټه وختم د کلی مشرانو د پاره مقرر کړی چې چا په ناظره قران نه دی ویل. نو موږ ماشومانو سره یو ځای نه کینو، هغه راځي د هغه د پاره جدا وخت مقرر کړی دی، هغه قران شروع کړی او سپاره ختمه کړی و. نو هغه ټول باباګانو له انعامونه ورکړ. ودا صرف د دوی د خوشالولو د پاره چام نه دی ویلي. خپل ترتیب جوړ کو دلته د علماء تر نږدې شو په ناظره باندې قران وایو. دا د قران په منګ او تاسو باندې لومبني حق دی. او چا ویلي حدیث کې راځي زینوا منازلکم بالصلاه وبتلاوه القران. کورونه په دوو شیزونو باندې خسته کوي، یو د قران شریف په تلاوت باندې او دویم په منځونو باندې. روزانه د قران تلاوت کو او وخت مقرر کو چې دی وخت کې به د قران شریف تلاوت کو. دا د قران په منګ او تاسو باندې حق دی. او زما محترم ایران نشي قران د دې سزا نورم خطرناک ده. حافظ قران نه قران کچا شو، چا سپاره یاد کړی د ایر شو، چا په ناظره قران ویلو د نه قران ایر شو، چا یو صورت یاد کړی دی یا له صورت یاد کړی دی ایر شو دی، او د سره غم نشته او مرګ رالی دی چې د قبر نه راپاسي پسترګو بړون دي. او حدیث کې راځي مقطوع الیدین، دا لاسونه به دوانه کټ شي وي
او خله کې به یو غاخم ني بد شکل بخکاری مونږ چې دا خبرې کو نو مونږ وای مونږ دا خبرې په دې جبه باندې کو خو اکس دې کې زیات کمال د دې غاخونو دي اکثر مخارج په غاخونو کې دي دې چې را رواني پسترګو بړون دي لاسونه به کټ شي او خله کې به یو غاخم ني بد شکل بخکاری خلق به پیژنې چې دا غ بدبخت دي چې د الله د قران نعمت ورکړو د نعمت قدر ونک زما محترم قران چا ویل دي روزانه تلاوت کوي قدر کو د دې نعمت او زما محترم تانوی سے لیکلی دي په هر مسلمان نارینه زنانه عاقل بالغ باندې د قران شریف دویم حق چې موږ تلوسه کوشش وکړو د قران تفسیر او ترجمه زده موږ خوشبيته کلمونز کو د سوره فاتحه ترجمه ناراضي دا څومره د افسوس خبره ده امام لګ رکعت وګت کی نو موږ تنګي مقتدیان یو بل تور نږدې شي د استاد د رکعتونو ډیر وګد نه کړو دغه د جمعات په کوټه کې پروت دی رو بل کار شته زمون خو بار 200 ولانجی دي او 2 میاشتې پس رمضان را روان دي تراوی دي ختم دي کدی 10 رکعتونه کې دا خو موږ خراب کی او د رمضان نه مخکې د امام بدلونه چې چترا کټ مولا پیدا موږ چې رکعت وګت شي موږ تنګي ځکه موږ په قران پیګو شپېته کاله مونږ کو د سوره فاتحه ترجمه مزد نه کا صحابه کرام و فرمایل نن د قیام شپه ده نن د رکوع شپه ده نن د سجدې شپه ده نن د دعا شپه ده په یو آیات کې به ټول شپه تیر کړ او جړل به ځکه په قران پیدل دا سه خلق تیر شوی دی په دې امت کې چې په یو رکعت کې به قران شریف ختمو عثمان رضی الله عنه یو ځل را بیت الله شریف ته نه وته او 2 رکعات نفل وکړو د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم کړ سعید ابن جبیر رضی الله عنه بیت الله شریف کې نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم کړ او تمیم داری رضی الله عنه صحابي د بیت الله شریف کې نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم کړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب امام د ټولو امامانو استاد د فقه مدون 12,75,000 مسائل د قران نه استنباط کړي په امت مسلمه یو غټ احسان کړي فقه جوړه کړي دا کم قران چې نن تاسو د ماشومان ختم کړ دا قران په خپل ژوند کې 8,000 مرتبه ختم کړي تلاوت به دومره کو پر رمضان کې به یو شپه ته ختم کول یو د ورځې یو د شپې یو په تراو کې 55 پیدل حجونه کړي پړم بيزل چې حج د لاړو بیت الله شریف ته مخامخ په مطاف کې ودرېد 2 رکعات نفل وکړل په یو رکعت کې 15 سپاره تلاوت کړي او به په دویم رکعت کې بیا 15 سپاره تلاوت کړي او زما محترمو په اخیری ځل چې حج د لاړو د بیت الله شریف طواف وکړو فارغ شو نو خادم ته ورنږدې شو د بیت الله شریف چې کم خادم دی و د اسلام یو ارمان دي دراله پورا کسار مان دي د پیغمبر علی السلام چې څومره مسنون اعمالو ما حتی الوسه کوششو کو باغې می عملو کو خدایو می د وس نه بار دی په دې بیت الله شریف کې دنه یو ستند او کله چې مکه مکرمه فتح شو نو پیغمبر علی السلام غستنی ته مخامخ 2 رکعات د شکرانی نفل کړیو زویم چې دا د پیغمبر علی السلام ادا دا غوي سنت عمل دي زویم چې دا نفل زمو کوم نو مالم لګه مقرا کی اپوي شو چې دا خو معمولی سړی نه دی پیغمبر اسلام چې مکه مکرمه فتح کړه او د بیت الله شریف طواف کو نو 300 بوتان دي د بیت الله شریف نه غیر چا پیرا نو امسای لاس کې دا پوخه باندې تشریف اهدی للتی هي اقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
زما محترم مسلمانانو مجلس مبارک دی، راتل مبارک دی، ناسته مبارک دا، وینا اوریدل مبارک دی. تقریبا د 12 ماشومانو د قرآن شریف د ختم نسبت سره مولانا انعام الله صاحب دامت برکاتهم العالی او دا غوی مرګرو دا مجلس جوړ کړی دی. الله پاک دی زمونږ ستاسو د ټولو د حاضری دا ناسته راتلل وینا اوریدل او د دې ماشومانو دا ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او زما محترم زمونږ ستاسو په زړونو کې دی الله پاک د دې علماء کرامو د دې مدارسو او د داسې مبارکو مجالسو قدردانی پیدا کړي. زما محترمو دا علماء کرام زمونږ ستاسو خیر خوا دي. دوی چې دی ماشومانو ته دا 13 سپاره قرآن شریف ختم کی نو د اخیری 3 سورتونه مرته په خپل ویلی شي، دستاربندی مرته کولی شي او په سر ورته د شفقت او د برکت لاس می خودي شي، دعا مرته کولی شي. دوی دا مجالس ولې جوړي چې موږ تاسو ټول راجمع کی علماء کرام له دعوت ورکي او امر غواړي او داسې مجالس جوړي د دوی غرض سدي. زما محترمو دا د دوی موږ تاسو سره خېګړه ده، دا د دوی همدردی ده، دا د دوی مینه ده، دا د دوی محبت دي. ځکه چې دا مجلس ډیر مبارک دی. په دې مبارک مجلس کې موږ تاسو ځان سره شامل کی. حدیث کې راځي ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. کله چې قرآن شریف ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلي. دی وخت خصوصا په تاسو باندې او تاسو په محله باندې او تاسو په چم گاون باندې او تاسو په علاقه باندې او تاسو په دلارو کوڅو باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی. دا د یو ماشوم د قرآن ختم نه دی، دا د 12 ماشومانو د قرآن شریف د ختم نسبت دی. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه. قرآن شریف سو ختم کی داغه سوال دعا قبلی. دی ماشومانو سره د قرآن د ختم نسبت دی. دوی به دا واړه واړه لاسونه الله ته اوچتي ان شاء الله د دوی د دعا په برکت به زمونږ ستاسو د ټولو دعاګانې قبلي. یو بنده قرآن شریف ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک. د دغه کس د پارش په 10,000 فرشتي د بخنه دعا غواړي. یو بنده قرآن شریف ختم کی امن علی دعائه 4,000 ملک. د دغه کس په دعا باندې 4,000 فرشتي امین وای. نو فرشتي دي چې په دعا باندې امین وای هغه دعا مستجاب دعا ده، الله به قبلي. او د فرشتو د امین یو برکت بل دادي. فمن وافق تامینه ولا تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا امین د فرشتو د امین سره یو ځای شو مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي. زما محترم انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی. معمول به دو چې کله به کور کې په خپل قرآن شریف ختم ک خپل اهل او عیال به را جمع کړل، خپل رشتہ دار به روغختل او یو مجلس به جوړ ک او به دا رشتہ دارونه د پوسو ک تاسو د پته شته دا مجلس ما څه د پاره جوړ کړی دی، تاسو ما څه د پاره راغوختي. هغه بل علمي ظاهر کړه. انس ابن مالک رضی الله عنه بو تو فرمایل مانن قرآن شریف ختم کړی دی، د قرآن د ختم نه پس دعاګانی قبليږي. نن به زه دعا غواړم تاسو به زما په دعا باندې امین وای. دې د پاره مې راغوختي. امام مجاهد رحمت الله علیه په دې تابعینو کې ډېر لوی عالم تیر شوی دی. په خپل دور کې دوی له یو عالم رالی او دوی ته درخواست کوي زمونږ په کلی کې محله کې د قرآن د ختم مجلس دی او تاسو ته درخواست دی تاسو به پاغي کې موږ سره شرکت کوئ. امام مجاهد رحمت الله علیه هغه دعوت ډیر په خوشحالي باندې قبول ک او به عالم ته فرمایل وې دا تاسو چې کوم عمل کوي دا بعینه د صحابه کرام عمل دی. صحابه کرام به د قرآن د ختم په نسبت را جمع کېدل او په شریک به دعا غوښته. ځکه دا علماء کرام دا مجالس جوړي چې د ماشومانو د قرآن د ختم نسبت دي او دی مجلس کې به زموږ تاسو دعاګانې قبول شي. په زرګونو فرشتي به زموږ د پاره د مغفرت دعا وغواړي، په زرګونو فرشتي به زموږ تاسو په دعا باندې امین وي او په موږ به د رحمتونو باران وشي
الله دې د دوی دا سعی دا کوشش دا خدمت دا مهنت او دا ستړي په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او زمونږ تاسو په زړونو کې د الله پاک د مدارس او د علماو او د دسه مبارک او مجالس او قدردانی پیدا کړي زما محترم مونږ تاسو ته حکم دادی علیکم بمجالسه العلماء ځان باندې لازم کې د علماء کرام او مجالس ته ځي او دا غوي په صحبت او مجالس کې ناس تکوي اتبعوا العلماء حدیث کې راځي د علماء تابعداري کوي علماء سره مینه محبت کوي د دوی په صحبت او مجالس کې ناس تکوي فانهم سروج الدنيا ومصابيح الاخره ځکه هر عالم په دنیا کې انور دی او د آخرت ستوري لک سات پاس په انور پریوزي ماخام بشي کچرته بجلی نی یو پی ایس نی جنریټر نی لاټین نی ډیونی بیټری نی منګ به د مجلس کې ناس دي خو منګ ته یو بل نخ کاری تاسو چې د دې جن روان شي کور ته ځي لار بنخ کاری سړک بنخ کاری کند بنخ کاری بریکر بنخ کاری دیوال بنخ کاری د خپل کور دروازه بنخ کاری کور ته لاړ شو بچی براته نخ کاری خپل کټ بستر براته نخ کاری دا ول انور پرې و تیار رااله حدیث کې راځي د کائنات نور د عالم دی د عالم سره د قران حدیث رڼا ده الله مکه د کائنات عالم ختم شو مدرسه بند شو دا د قال الله قال رسول اوازونه بند شو دا د الباتا اوازونه بند شو او دا د ختمونو د سلسله ختم شو دا سه د جهالت یری برا خوري شي یو بل تبګور یو بل بنه پیجن من بنه پیجن چې دا زما پلار دی او دا مې مور ده او دا مې تر دی او دا مې چاچی ده او دا مې ماما دی او دا مې مامی ده او دا جایز دی او دا ناجایز دی دا حلال دی او دا حرام دی دا د جنت لاره ده او دا د جهنم لاره ده دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لاره ده او دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لاره ده او دا لاره جنت ته تللی او دا لاره جهنم ته تللی زما محترم دا سيزونه چې موږ پیژنو دا د علم برکت دی دا د عالم برکت دی دا د قران برکت دی دا د مدرسې برکت دی دا د ماشومانو د دې الف باتا د اوازونو برکت دی په دې د الله شکر ادا یورپ کې ډیر ملکونه دا سشتا چلته خلک پلار نه پیژني پاسپورت جوړی شناختی کارت جوړی پاغي کې د مور نوم لیکي ځکه د پلار ورته پته نه لګي مور خو پیژني او پلار نه پیژني دا موږ چې پلار پیژنو دا د عالمانو برکت دی دا د قران برکت دی په دې د الله شکر ادا اهل القران اولیاء الله فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله دا قران ولد الله دوستان دي استاد مسجد امام او دا قاری شه او د دوی دا شاګردان د دوی نسبت او تعلق د الله د کلام سره دی خلق سره دوستی الله سره دوستی دا او دی خلق سره دشمنی الله سره دشمنی دا زما محترمو حدیث کی راضی اکرمو حملت القرآن دی قرآن والو قدر کوي عزت کوي احترام کوي فإن من أكرمهم فقد أكرمني چا د دوی کرامو که زما اکرامو ومن أكرمني فقد أكرم الله چا زما اکرامو که د الله اکرامو الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار د دوی په حقوقو کې درنه کمی ونشي زما محترم د علماء سره مدارس سره کلک رب تعلق مینه محبت ساتو هر عالم د سر تاج غنو که د دین په هر شوبه کې خدمت کی د پیغمبرانو وارث دي د پسینه کې د قران حدیث رڼا ده د قران د حافظ قدر کو موږ د قران څومره قدر عزت کو به د سور لګوتی نه وړو او خولوي خپل سینې ته نږدې کو د دې حافظ قران په سینه کې د دیر سپاره قران پروت دي د دې سینیم قدر کو د دې انسانم قدر کو عزت کو احترام کو او زما محترم سمره مدارس دي سمره مساجد دي دا د هدایت مراکز دي مسجد مدرسه آبادی منگ تاسو آبادی په منگ بازابونه ناراضي الله مکه مسجد مدرسه غیر آباد شو زما محترمو منگ تاسو الله دین کی غیر آباد بشو ځکه حدیث کې راځي کله چې الله په یو علاقه باندې د عذاب ارادو کی د عذاب فیصلو کی الله غضب او غصه کی راشي کله چې ګناهونه زیات شي نن سبا په دې معاشره کې څومره ګناهونه دي فحاشي ده اوریانی ده بے حیايي ده بے پردګي ده رسمونه دي رواجونه دي د يهودو نسوارو طریقې دي د انګريزانو پیخي دي د هندوانو طریقې دي روزانه زمنګ په دې معاشره کې مسلمانان د الله احکامات ماتي د پیغمبر اسلام طریقې ماتي دین ته خلک سپک ګوري او دا غیبت خو په دې معاشره کې عام دي
چغلی عام ده، لایانی عام ده، دروغ عام دي، په بازار کې خیانت عام دي، ملاوت عام دي، دوکه عام ده، په دروغ قسمونه عام دي. کله چې دا ګناهونه ډیر شي او د دې کثرت شي او دې ته الله ګوري الله ناراض شي، الله خپه شي او الله اراده د عذاب کی او فیصلو کی چې بده ټول علاقه باندې عذاب نازلو او ګوري پاغه کلی علاقه کې مسجد دی، مدرسه ده، مکتب دی، جامعه ده، ماشومان ناس تی قرآن وای او قاری سے ورته قرآن خي او ماشومان په دی وړه جبه باندې د الف باتا وازونه کوي، ناظره وای، قاعده وای، حافظان جوړيږي، حافظان دور کې سپاری اړي. الله چې دی ماشومان ته وګوري اکثر نابالغ دي، معصوم دي، بے ګناه دي، بے خطا دي، غیر مکلف دي، د دوی خود سره ملامت شته او دا وړي خلی او دا وړي جبي او دا واړه واړه وازونه او دا د قرآن تلاوت. الله چې دی ماشومان ته وګوري اراده بدل شي، غصه سړ شي، عذاب فیصله واپس کی د ټول علاقینا. زکه دا کم ماشوم چې دا د قرآن تلاوت کوي د دې ماشوم مور پلارم په دې کلی کې اوسېږي، د تر چاچیم په دې کلی کې اوسېږي، رشتہ دار اوسېږي. نو الله جل جلاله خپل فیصله واپس کی او د ټول علاقینا عذاب واپس کی. زمنګ مسجد آبادی، زمنګ مدرسه آبادی، په منګ تاسو بازابونه ناراضي. زما محترم خپل مساجد خپل مدارس په آباد ساتو، علماء سره ربط ساتو او زما محترم د مدرسې طالب علمان دا جنتیان ګڼو د دوی سره مینه محبت ساتو. من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين. تاسو کې څوک دا خوخی چې په دنیا کې راته جنتیان ښکار شي، د جهنم نه آزاد خلق د قرآن د زدکړې د طالب علمانو ته وګورئ. پیغمبر علی السلام فرمایي سړی د ختم نرالی په سر به دړي لګ ترخه چی ورله پکو په ایمانی وای کستا د منډې دی کور والدی ولیدي چې د لګ د ماشومان ټول شپه په مسجد کې منډي والی سب سبیل سب سبیل سب سبیل او دویم رکعت په ناست جمال کوټه بدرته واچي ختم زوګ دسي مونږ له خوان نه راکې مونږ که پیګونه په قرآن. او زما محترم حتی الوسب کوشش کو د قرآن تفسیر او ترجمه بس د کو ان شاء الله. او مولانا رومي رحمت الله علیه وجيبه واقع لیکلی زمونږ د دې منځونو مثال ورکړي. و یو کلی کې مؤذن واذان بهم کو، اقامت بهم کو، د مسجد خدمت بهم کو، خو په وګونو باندې کونو نغاری بهم نوري خدمت وکاو. کلی کې یو کس بیمار شو او بیمار چې شو نو هغه ډیر د جمع پابندو. نو 15 وخت چې یو کس د جمع پابند او بیمار شي کلی والے به ته پوس لزی راځي. دا سړی بیمار شو کلی والے به ته پوس تل راتل. دا مؤذن خبر شو چالک پلان کې نه جوړه شوی د مسجد کې نخ کاری. د سوچو کو چې تپوس کوئی په کار دی کسار له مسجد تراشی بیا به ګیله کوي. چالک اذان دیم کو، اقامت دیم کو، د ټول مسجد خدمت دیم کو او زه بیمار شو زما تپوس لاډوران لري. به سوچو کو چې زه خو اورم نه او د بیمار आवाज خاصم په مزي نو کور شم نور به په تکلیف کې واچو من الله نړي. او چې ورځ ډېر شو دا خلک ټول ورلو به په دویم ظلم تپوس ته خلک تل راتل دی پوه شو چې دا سړی خو ډېر بیمار دی او که مسجد ته بیا راشي او به ور سزا مخامخ کېږم نو ګیله به خامخا کی راشه تپوس لې ورشه. دی چې روان شو غ بیمار تپوس لزینو په لارې سوچ وکړو چې اورم خو نه خو صرف سړی خوشالوم چې سار لګیله نه کوي. نو چې ورشم ډېرې خبرې بم نه کوم ډېر بکینم هم بچ ور مخامخ شم او ته السلام علیکم ورحمت الله نو به بکینم. نو د دې خو ساده جواب دی وعلیکم السلام ورحمت الله کزی اورم او کني اورم او دی خلی ته به ګورم چې شونډې لکې نو زه به بل خبره کوم او ریدل خودنه ورته به ويم څنګه نو چې بیمار مریم نه دا نه وي چې زه مړ کېږم او دا الله رحم دی گزاره مې شوی ده. نو زه وتم چې الحمدلله د الله شکر دی. بل دا پوس به یو کوم چې د کم ډاکټر نه علاج کی نو بیمار کمزور ډاکټر نه یادي. تاسو سره ډیرو کې چې څوک بیمار شي نو چرته پیښور ډبګری ګارډن ډاکټر به یادي او ټیسټونه به یادي او خېخې دوايانې به یادي ایکس رې به یادي. نو خو ډاکټر بس یادې زه خو یاورم نه زبوتم خو ډاکټر دی ډاکټر مو بدلو چې چاله علاج کړي الله خ کړي او دغه ډاکټر نه علاج کوم. اخیری ته پوس بدیو کوم چې پریز دې سړي سخوري نو بیمار اکثر خړه خوروا کې وتر وټي ماتي زبوتم چې دغه پریز کوي چې الله دې خ کی دا د یو خاکه جوړ کړ او د مسجد نه وتلاړ چې هغه ته څنګه مخامخ شو السلام علیکم ورحمت الله
هغه ډیر سخت په تکلیف کې پته نه لګي جواب ورکړي دی کنه خو دې کېناس ورته وی څنګه هغه وتل ملکیږي مو د الله شکر دی الحمدلله د خپل سبق یاد کړی هغه ورته د شو کړي چې سړی زما بي عزتۍ لراغلی کته پوسټ راغلی د تزر ته پوسو کده خپل سوالونه بس یاد کړی وی د کم ډاکټر نه علاج کی اولې د پوسو کو څنګه هغه وتل ملکیږي مو الحمدلله د الله شکر دی هغه ته د قتل دی او ته وی کم ډاکټر نه علاج کی نا خو خپو هغه ته د ملک الموت نه د اسرائیل علی السلام نه ډیر ښه ډاکټر دی او چې ډاکټر بدل نه کی وی چې چاله علاج کړي الله ښه کړي او بزر دې بل ته پوسو کو هغه نور په کار شو دی او ته وی پرېز دې سده سخري وی زهر خورم وي دقه خوراک کوا چې دا پرېز دی راټینګ کډیر زر بخشي او بدای ویلو غزد زری ته پوس دراغلی مورا پاس درو وته وی بار پلار روان دي او ځان سره سوچ کوي چې ز سړی می خوشاله ک کسال لخشي او مسجد تراشي ګيله خو بنه کوي کنه مولانا رومي رحمت الله علیه لیکلی دی وی حالان کې سړی خپکړیو چې د دین نه ورغلی ډیره بخوا دی تپوس نه چې تپوس نه وی کړی ډیره بخوا نو هغه اغلی کلی دی د ادنن سبا چې د منک منځونه کو قیام ګډ وډ رکوع ګډ وډ سجده ګډ وډ قوم او جلسه خو زمون خلک د سره پیژنین الفاظ ګډ وډ په معنی پیګونه او نه خشوع تا او نه خضوع تا نو ایمن خو مسجد کې منځو کو بیر رواني په لار او لکه مطمئنی چې الله خوشاله کو وی ما سره خو غم دادی چې دغه کم موازین او په وګونو باندې کونو زم چې لکه داغه چرته الله خپکړی دي په دې منځ باندې ځکه دا موږ خدای الله سره ملاقات ته مناجات ته خبرې دي المصلي يناجي ربه موږ کوون کې د الله د ذات سره پټي پټي خبرې کوي علي رضی الله عنه فرمایل ک استاد لغواړي چې ما سره الله خبرې وکي د قران تلاوت کوا کزړه دی غواړي چې الله سره خبرې وکم نو موږ کوا د الله سره خبرې دي ملاقات ته مناجات ته الله دې موږ تاسو په موږ باندې په قران باندې پوي کی دا د قران شریف دویم حق دی او د قران دریم حق چې موږ هڅه تلوسه کوشش وکړو د قران احکامات زده کو عمل کې راولو او دا د الله پیغام دی موږ تاسو سره امانت دی دا پیغام په ټولي دنیا ته بیا رسو سمره چې الله وسرا کړی ځان سره سوچو د درې ونه حقونه موږ ادا کړی کچا مدا کړی د الله شکر ادا کړي او کچا نیت ادا کړی نیت کو د مرګ نه مخکې به د درې ونه حقونه ادا کوي ان شاء الله او زما محترم خپل بچو کې به کم از کم یو بچي دا به حافظ د قران او عالم جوړو ان شاء الله دا به زمون تاسو د پاره د اخرت غټه توخی مرګ یو حقیقت دی مرګ نه انسان پس قبر ته لاړ شي حدیث کې راځي المیت فی القبر کالغریق المتغوث انسان وفات شي قبر ته لاړ شي د مثال داسې دی لکه انسان وبو ته پریوځي ډوبېږي وبو کې چې سړی ډوبېږي او د مدد محتاج دی پدې تم دی چې مال سوک لاس راکې د وبو نه می بار کی نو دی وخو ته ګوري وخو تم لاس چی پلاستیک ته ډکی ته بس ته چې په نظر راځي کپڑے ولي د کپڑے تم لاس چی چې ډوبېدو نه بچ د قص انسان قبر ته لاړ شي زما محترمو د لګ عمل محتاج دی د په انتظار دی د پلار د مور د رور د خور د خزي د بچو د گاونډي د دوست د خپل شب د مرګري کې دې شی وریات سم یو درکته نفل کی را پس تلاوت کی ذکر کی استغفار کی صدقه کی خیرات کی او د دې ژوندو په دې لګ عمل باندې زما بیړه پارشي د غزه ته مونږ ټول رواني څومره خوش قسمت دی هغه مور پلار چې بچی ټول نیکان دي او صالحان دي او د قران حافظان او عالمان دي خپل بچی ځان د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړ کو یو بچی به کور کې حافظ او عالم پیدا کوي ان شاء الله او زما محترمو د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل د کورونو کې ناشته او د دوی تربیت ډیر ضرور دی تاسو وګورئ جمعه بیان اورئ د اختر بیان اورئ د جوړې جرګې بیان اورئ د جنازې بیان اورئ د قبرستان بیان اورئ د شبي جمعې بیان اورئ د اجتماع بیان اورئ د ختم بیان اورئ دستاربندو کې بیانات اورئ زنانه د کور په چار دیواره کې قید ناشتي دي او بار راوتی نشي پرده فرض ده للمرأه ستران الزوج والقبر حدیث کې راځي د زنانه او د پر دوه پردي دي یا خاوند دی او یا قبر دی بار راوتی نشي پرده فرض ده ناقصات العقل والدين زنانه د عقل او د دین په اعتبار سره کمزوري دي شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده به فرمایل د هر خزي عقل د خاوند د عقل نه 50 ګرام کم دي عقل هم کمزوري دي د وجه عمر رضی الله عنه به فرمایل
هر خاون له پکار دی چې د خپل کور والا سره په هر کار کې مشوره کوي خو اره خبره به منی نه په خپل دماغ ورته سوچ کوي او د مسلې ته پوس په عالم نه کوي کته د کور والا سره مشوره کوي وره خبره دا غي منی 50 ګرام استانه عقل کمزوري دي نږدې د چرته کندې ته دی ګورځي ځکه عقل هم کمزوري دي دین هم کمزوري دي پرده فرض د بار راوتیم نشي نو تاسو ګورئ زمونږ په دې معاشره کې رسمونه رواجونه څوک کوي دا نارینه کوي کدا زنانه کوي اکثر زنانه کوي یو سړی راغلی وزویله مې رشتہ وکړه وې د سنت طریقې د واده چل راته وخه کم کارونه وکم کم بنه کو نو مال اول د تاغه کارونه خیم چې کم بنه کې ځکه د کېدو کارونه خود ودرې دي د سنت طریقې خو آسان واده دي دا کوم ځان ته ګران کړي صحابه په دور کې د ټول نه آسان کار واده زمنګ په دې دور کې ټول نه ګران کار واده دي پلار چې ویله وادو کې شل کاله کې د قرض نه نخلاصي او د صحابه کرامو دومره آسان ودونه د عمر رضی الله عنه کور والے وفات شو په کم ټیم چې جنازه شو سبا پاک کټې به بل نکاح وکړه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه فرمای کما ته 100% پته ولګي چې زما 3 ورځې ژوند پاتې دي زبدې 3 ورځې مجرد اوسېدل نه غواړم زبدې د پارم نکاح کوم ته نکاح آسان کارو زمون په دې دور کې داسې چرته شي دي چې کور والے وفات شوی سبا بل نکاح کړي امون پښتنو کې چې د چا کور والے وفات شي نو یو کال خو بده تندیر اچولې شپم نوې خپري کور والے وفات او کال پسم دی نشي ویلې چې مال واده اصلي زنانو ته اشاره کوي یره دعا کوي چې الله رحم وکي ما شومان هم ګډ ور دی او دا ملمانم زی راځي د چیر اوټه سیستم هم ګډ ور دی او دا لوخي او دا تاسو دې کور ته وګورئ کنه دعا کوي چې الله رحم وکي مطلب دا مال غم وکي خدا غو نشي نو چې د اشاره مو کې نو دا 15 صدې زنانه ورته سوي اے د خدای ظالما ستا خلا خلی دی وینو ډکد او تا نه غیر شو د بل واده سوچونه دي شروع کړ پاغي غز غز درب ولاړ او د دخل دی وینو ډکد بل واده ته نه پری واده نه غم جوړ شوی هغه تمایل اول د تاغه کارونه خیم چا بنه کې کویدن بنه کې ګوډ بنه کې نخ بنه کې نکریزي بنه کې اورا بنه کې جنج بنه کې پالنګ بنه کې د واده صدی په زنانو نه کې د جنج اعلان به د مسجد په سپیکر نه کې او چې وست نه کېږي ولیمه بم نه ورکی هغه ما تر سه قتل زما د غریوان دی لکه چې روغ نه دی خو ما ولی وی قسم په خدای که دا خبره می کور وکړي زما کور والا خوري رسرتی زده وی ډایرک به د غریوان تر دنګي دا غریوان برانه وشلې نو ما تل دا کارونه ټول د شریعت نه خلاف دي د هندوانو رسمونه دي او زمنګ په دې رګ کې را دن نشوي مونږ ته اوس پر خودل ګران دي او دا موږ د دې زنانو نه مجبورې کپ مړو کې ناشنا رسمونه رواجونه تاسو ګورئ درې مینه واده نه دی جوړ شوی دونه کوانچا براشي شریعت سوی درې ورځې با د مړی کور والے لوګیم نه کوي دوی خپدي غم دی په رشتہ دار او گاونډیان به خپل کور کې تیاری او دوی له بیروړي په دوی به هم خوري او د دوی په ملمنو به هم خوري او تاسو ګورئ درې مکه دا دونه کوانچی را رواني او دا نری وريږي او دا غټي وريږي او دا چکن او دا سپین او دا خړه او دا ساګ او دا لوانو نیا دې مړه د کده نیا واده دي رسمونه دي رواجونه دي موږ مجبوري دي زنانو کې عالمانه پیدا کړي دا رسمونه رواجونه بل لا ختم کړي معاشرین به فحاشی اوریانی بی حیايي بی پردگی رسمونه رواجونه د جهالت یری دا به د معاشرین الله ختم کړي څنګه چې زوی عالم جوړې دي شي د سلور معلمه جوړې دي شي څنګه چې رور عالم جوړې دي شي د شیخور معلمه جوړې دي شي دا د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل د مور غیګ د بچی د لپاره درسګاه ده لومبنۍ مدرسه د ابتدایي نو چې مور دینداري د اولاد تربیت وکړي نو زنانو تربیت بم کو خو هم ان شاء الله خپل بچو کې به ان شاء الله حافظان عالمان پیدا کو علما او مدارس سره بکلک ربط تعلق مینه محبت ساتو او د مشرانو خدمت کې درخواست دي تاسو خپل ژوند کې انقلاب راولي پلار دینداري د پلار اثر په بچو باندې کیږي تاسو ګورئ د پلار په مخ ګیره د ماشوم مویزه بابا په شانګیره ساتم پلار ټوپۍ په سرې بابا داسې ټوپۍ مال راوړه پلار پټکی په سرې ماشوم د مور لپټه د سر نه تاوي بابا په شان پټکی وام ته جمیل زیرا منډي وي ز جمیل اعظم او ما شبي جمیل بوزا او ما سی روزي له بوزا پلار چې په کوم لار روان دي بچي په اق لار باندې روان دي د پلار نقل کوي او لور دا د مور نقل کوي مور دستانی جرابې برقا پرده
د خپل حیا عزت حفاظت 15 وخت موږ قرآن تلاوت ذکر اذکار پیغلو صادر کې بار نه ګرځي مور ته جاړي مال وړي دستانی مال وړي جرابي مال وړه برقه جوړه کا منس کی تلاوت کی ذکر اذکار کی خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے کشران د مشران و نقل کی زما محترم دا مشران به کم خوازي مولانا الیاس رحمت الله علیه قبر د الله د نور نه ډک کی د تبلیغ په نوم باندې یو ساده مهنت شروع کړی دی او دا سي عجیبه مهنت دی چې د لکونو انسانانو ژوند کې الله انقلاب راوست په بار دنیا کې په لکونو غیر اسلام طرف ترال غیر خو په کفر کې تنگ شي وي من خو چې ډیر یو سړی تنگ شي پریشان شي نو ګور زمنګ د اطمینان زیش تعالی بذکر الله تطمئن القلوب دا مسجد دا مدرسه دا مخامخ دا قرآن شریف او دا عالم او دا وظیفه او دا دعاګانی او دا سوره یاسین او دا د شپې تهجد او دا الله ته جړاګانی دا الله ته سجده دا زمنګ د اطمینان زیری زړه مطمئن شي یو سړی ډیر تنگ شي راشي عالم لماله وظیفه را ماته دعا وکړه سی روزي لاړ شي تبلیغ کې لاړ شي غیر چې کوم دی هغه خو چې تنگ شي هغه سره یو لار ده چې هغه ته خودکشي وي زما محترم غیر په کفر کې تنگ شي وي دي دا جمعتونه په دې بار دنیا کې